له ډېرو خبرو او لانجو وروسته دا د نن ورځ 100 تنه طالب بندیان خوشي کیږي. دغه بندیان چیرته خوشي کیږي له کوم زندان څخه په اړه یې طالبان څه وایي او افغان دولت څه وایي، دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. حکومت نن له 15 خطرناکو قمندانانو پرته 100 طالب بندیان خوشي کوي. د افغان حکومت موثقې سرچینې وایي نن به د طالبانو 100 بندیان ور خوشي کړي، خو په دې ډله کې به هغه 15 خطرناک قمندانان نه وي چې طالبانو د خوشي کولو باندې ټینګار کاوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا یوې موثقې سرچینې د حالاتو نازکوالي ته په پام له نوم اخیستلو پرته تاند ورځپاڼې ته وویل افغان حکومت به نن سې شنبه ماسپښین له 2:30 بجو تر 5 بجو پورې د ولسمشر غني د فرمان او د سولې پروسه کې د نیک نیت ښودلو پر مخ 100 تنه بندیان خوشي کړي. سرچینه وایي د هغه بندیان دي چې کابل ته د طالبانو له راغلي تخنیکي ټیم سره په مذاکراتو کې پرهیو کړه شوې وه او هغوی هم تثبیت کړې وه، خو په دې 100 کسانو کې به هغه 15 خطرناک قمندانان نه وي چې د سیمه ییزو ارګانونو اداري رئیس متین بیګ یادونه کړې وه او طالبانو یې په خوشي کولو ټینګار درلود. سرچینه وایي افغان حکومت به دغه طالبان د دوی تر کورونو پورې ورسوي او له هغې اخوا مسؤلیت یې پر غاړه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن په دې بهانه چې افغان حکومت یې د بندیانو خوشي کولو کې ځنډ او پلمې جوړوي خپل تخنیکي ټیم له کابل څخه ورغوښتی دی. بلخوا د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپي هم ویلي چې د بندیانو پر موضوع د خبرو درول ځان ښودنه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو خوښه شوې وي دغه ویډیو درسره لایک کړئ. مننه.